سبب دی د جهنم ته د غورځولو څه شی وي الا حصائد السنتهم مگر هغه لو کړل شوي د ژبو د دوی کله چې یو سړی لو کوي دا لوګریو ته ښه معلومات کیږي نو کله کله راریبي غنم خو به د مابین کې واښه م ورسره وریبي وچ واښه م وریبي لانده واښه یې م ورسره ریبلي وي سپیلنیو بوټی پکې راغلی وي هغه یې پکې ریبلی وي هر قسم ته شیان دا موټي ته چې ورځي نو راریبلي وي دا ژبه هم چې کله په کنټرول کې ونه ساتل شي دا بیا هر څه وایي لکه په لور باندې چې لو کې هره خبره چې زړه ته درغله نو بس په ژبه باندې ولي د الله عز وجل پیغمبر ورته فرمایي په دې جهنم کې چې دا پړ مخ غورځېږي دا خو دا د ده د ژبې د لونو له امله که نه چې ده په دنیا کې دا ژبه سمه نه ده کارولی هر رتب و یابس یې ورباندې ویلي دي هر ښه و بد یې ورباندې ویلي دي هېڅ پام یې دې ته نه دی کړی چې دا روا خبره کوم او که ناروا بس چې خولې ته به ورغله فورا به یې کوله دا خو همدغه وجه ده دا د قیمت په ورځ باندې چې جهنم ته پړ مخ خلک غورځېږي الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې چې خپلې ژبې په کنټرول کې وساتو ژبه باندې به ذکر دی الله کوو په ژبه باندې به تلاوت د قرآن عظیم شان کوو ژبه باندې به ډیر تلاوت په لمانځه کې کوو اوږده اوږده صورتونه چې یاد مې دا به وایو په تدبر باندې به یې وایو سوچ او فکر به پکې کوو په دې ژبه باندې به ښې خبرې کوو په دې ژبه باندې به د مسلمانانو په مابین کې د خیر ښېګړې خبرې ترسره کوو چې د دوی اصلاح ورباندې راځي